اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم د لوی او بخښونکي پاک رب په نامه نن بیا غواړم چې په پکسلاف کې د 5م درس په ادامه شپږم درس شروع کړم. راځم پکسلاف خلاصوم. پکسلاف کې نن موضوع یا درس ته دا درې نقطو کې دغه ته چې اپشن مینو دا چې کلیک وکړئ په دې کې مختلف کمانډونه دي. یو د یوز ایمیج فرام ګیلري وړي چې د ګیلري څخه کوم عکس راوړي د صفحې ته نو کولی شي ګیلري څخه راوړي کوم عکس په اتومات ډول سره راوړي. پر دې مثال زه یو عکس راوړم، پر دې مثال دا عکس راوړم، دا عکس مې راوړی نه را دغه درس مې د تېرو درسونو کې درته تشریح کړی. زه راځم دا عکس چې دی په 2018 کې به دلته راشي. عکس مې په دې شکل سره راوړل. بیا راځم په دې اپشن مینو کلیک کوم. نو دویم غواړي دا کوم سکرین چې دی دا په فول سکرین کې مکمل دا څومره چې د سکرین دی د صفحه په ټول سکرین کې روښتي نه فول سکرین چې کلیک وکړئ صفحه مکمله په سکرین کې روښتي مینوکونې دي. هغه څومره کمانډونه ټول هایډ شول. صرف تاسو چې کوم عکس راوړی دی هغه په صفحه درته وښیلو. زه راځم غواړي چې بېرته عادي حالت ته راشي نو په دغې کونج کې بټن کلیک وکړم نو بېرته به هغه عادي حالت ته راشي. بیا په دې اپشن مینو کلیک کوم. نو ورته ایکسپورټ ایمیج باندې کلیک کوم. ایکسپورټ ایمیج په هغه تېرو درسونو کې مې دغه درس درته تکرار کړی و. اوس به دغه درس باندې کونج ته کوم چې کویک شیر پکې دی. بل ایمیج فارمټ دی کوالټي ایکسپورټ ایمیج دی. دا به د تېرو درسونو کې تیر شوی دی. سیو ټو ګیلري شیر مثال دی وړي دا چې کوم عکس ګیلري کې سیو کې هغه تېره خبره چې سیو ټو ګیلري کلیک وکړئ نو هغه نه ورته بیا به د اپشن مینو کلیک کوم. د اپشن مینو کې بل ایمیج سایز دی وړي چې عکس ته اندازه ورکړئ. ایمیج سایز په کلیک وکړئ نو ایمیج سایز لپاره بای ډیفالت دا کوم عکس چې روډ شوی دی دغه نسبت 953 ته وړي مثال دغه اندازه ته په خپله خواته بدل ده. پرزنټ کې د کسټم کلیک وکړئ. دا ځکه ته غواړئ چې دا کوم عکس ته کسټم په خپله خوښه ته اندازه ورکړئ چې دې نه کړی شي اندازې ورته بدلې کړئ. دا ځکه دا وایټ دی څه معنا سور دی د عکس همدا هایټ دی نو که سور ته کموي زه د دې ځکه کې سور کموای چې دا واچئ د بل ځای کې د هایټ کې د عکس لوړولی کموای چې ته واچئ. هغې نه وروسته بیا په دې کې بل سکویر څه معنا په مربع شکل سره د عکس مو دې پر اچوي کا برابر کا دا کلیک وکړئ نو د عکس په هم به سور یوزر لري شي هم به جګوالی یوزر لري شي کو دوی چې نه پروفایل پکچر څه معنا د پروفایل باندې د عکس برابر کا غوړم چې پروفایل باندې لګوم بیا دا کلیک وکړم د عکس په هغه لکه سره کوم ته د سکویر د پروفایل عکس اکثر د لکه مربع شکل کې وي طول او هر څه معنا جګوالی او پلنوالی یا سو اوږدوالی او لنډوالی د یو شی وي. په دې ډول سره بل غواړي چې مثال یوټیوب چینل دی پر هغه بینر دی پر د عکس برابر کوي او دا کلیک وکړئ. هغه نه بعد یوټیوب کوم بینر چې دی یې اندازه دو یې به سور څومره وي 2015 او جګوالی به 1640 وي چې دا کلیک وکړئ نو عکس په هغه یوټیوب بینر په شکل سره وي. او دا وایي چې مثال کې بل یو غواړي یوټیوب تمنیل دی پرې برابر کوي او دا کلیک وکړئ یوټیوب تمنیل دی پر 1280 کې نو دا کلیک وکړئ دا د یوټیوب تمنیل په شکل برابر شي عکس. یې نه وروسته بل دی فیسبوک کور اټوي فیسبوک کور دی پر مثال عکس برابروي 1983 دا شکل به دغه یوټیوب د پر کوم کور چې برابروي یا اندازه به دغه شی وي عکس په دا شکل سره برابروي. په دغه بل دی ګوګل پلس کور فوټو ګوګل پلس کور فوټو 1992 کې وي او په دا شکل سره وي. بیا ودوی چې ټویټر هایټر سایز دی برابروي نو بیا به د عکس 1500 کې به د عکس دا شکل سره وي. نو ورته بل کمانډ دی کانټاکټ اس ریپورټ واکس دا معنا چې دغه کوم د پکسل اپ چې شا جوړ کړی دی
دې کمپنۍ چې هر چا جوړ کړی دی کوم شی مشکلات پکې وي ته کولی شې په دغې طریقه د سره رابطه او نصیحه هنا وروسته بل دی ټوټوریالز دا معنی چې په دې کې کوم د پکسل اپ په اړه مثلا پوهېږي نه د دې لپاره باقاعده لرنینګونه درسونه موجود وي د هغې پکسل اپ په اړه کولی شئ ټوټوریالز هغه درسونه وګورئ ریمو ارز دا معنی چې کوم اعلانتیا لکه مخته د ټیم کې د اعلانتیا پر لدا غوړي دغه اعلانتیا دې نه ریمو کې نو له ریمو ارز په دې طریقه سره اعلانتیا ریمو کولی شئ چې کله نیټ ته وصلوي ریکاور ټو سیو څه معنا چې ته کوم یو عکس دی مخکې سیو کړی ختم کړی بیرته عکس ورین و ریکاور اټو سیو چې کلیک وکړې نو ته به چې څومره د هغې توقع د هغې جون د جون اتلسمه تر جون نهمه پورې یعنې د جون د نهم د جون 2025 د هغې تاریخ نه چې څومره عکسونه ته د سیو کړي وي ته غواړې ته کې ته کوم عکس ورې زه غواړم چې مثال د هغې 19 جون 2025 اوته بجې یوش په میلټه کوم عکس چې مو سیو کړی ته مو د عکس بېرته راوړه چې کلیک وکړئ نو څه به بیا به اوکې کړئ هغه عکس بېرته راځي چې څومره عکسونه په دې لیست کې موجود وي نو ته هغه شی وړای شئ اوپن ډاټ پی ال پی فایل دا معنی چې هغه ځانګړي فایلونه چې سیو کړي وي ته غواړې چې هغه فایلونه راوړې دلته نو کولی شئ چې اوپن ډاټ پی ال پی فایل کلیک وکړئ نو ځانګړي فایلونه چې چېرته سیو کړی ته کولی شئ راوړئ مثال په دې دا فایل راوړم دا راوړی شئ مثال په دې شکل سره اوس مثال که په دې تو په دې خپله ګیلري کې یا سټور کې کوم دا شی سوځوي د ځای نه ورته وړای شئ که نه موږ کوم دا شی سوځلی نه دی چې زه یې راوړم خو مې دا کوم شی په دې هغې کې سوځلی و په د پکسل اپ کې هغه فایل به موږ ته راوړی یا فایل راوړم ما یې په ریجکټ کوم فایل سوځلی دلته تغییر تبدیل وکړی وسای شئ بل دا اباوټ خپله د هغې د سافټویر چې کوم د پکسل اپ سافټویر جوړ شوی دی په باره کې معلومات چې کلیک وکړئ د باره کې ټول معلومات کړي وي بیا غواړي چې انلینډ ورسره معلومات چې کوم شی غواړي دا صرف دغه د پکسل اپ په اړه معلومات دي په دې اباوټ کې بل اگزیټ دا معنا چې ورڅخه وځه چې دا مو کلیک وکړئ نو به د هغې پروګرام نه د پرېښه وباسي د پروګرام نه پرېښه وباسي همدا وه پکسل اپ کې پنځم درس و تعقیب شي کوم درس